الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیواله ما او تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن زموږ مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې په هوم ټیب کې چې دی زموږ نننۍ موضوع ده او د مایکروسافټ ایکسل پروګرام 11 درس. 13 ورځ چې دی موږ دوه ویډیوګانې په کنډیشنل فارمیټینګ کې چې دی وکړلې. نن چې دی موږ ورپسې کمانډ چې دی د دې ځای نه فارمیټ از ا ټیبل دی چې دا کمانډ مونږه په دې ځای کې چې کله راشو د دې ځای نه او دلته چې دی مونږ ټیبل چې دی مونږ راواخلو نو مونږ چې دی د دې ځای نه دا ټیبل دلته هم راخستی شو، د دې ځای نه دا ډیزاین ورکولی شو. او که زه راشم هوم ټیب ته، په هوم ټیب کې چې دی کله زه راشم دلته په دې ټیبل فارمیټ ایز ا ټیبل ته د دې ځای نه چې دی مونږ د خپلې خوښې مطابق هر ډول سټایل چې دی اخستی شو. چې کله موږ په دې باندې کلیک کوو نو موږ ته چې دی د دې ځای نه دغه یو پاپ اپ راخلاص شي، دغه یو وینډو راخلاصه شي او په دې کې چې دی موږ سره دې ځای نه لیکلي دي چې دا یو ټیک مارک تاسو ځان سره یاد ساتئ. په دې کې لیکلي چې مای ټیبل هاز هیډر. که چېرته دا ټیک مارک انچک وي نو بیا چې دی د دې ځای نه تاسو ته چې دی د دې ځای نه دا هم په دې کې را اخلي او که ورته ووایي یعنی چې دا موږ سره په ډیټا کې حسابوي. خو که چېرته دا ټیک مارک تاسې ولګوئ نو دا چې دی بیا موږ سره په دې ځای کې نه حسابېږي. نو زه راځم دا که زه لرې کړم او بیا دلته کلیک وکړم دا ټول به څه کېږي، زه به راشم دا به اوکې کړم. نو دلته وګوره کالم 1 کالم 2 او لاندې چې دی زموږ خپل هغه هیډینګ دی. نو دا چې دی یو غلطه طریقه ده، ښه طریقه نه ده. د دې لپاره به چې دی تاسو به ځان سره یاد ساتئ چې تاسو به دا ټیک مارک ځان سره حتما به دا ټیک مارک لګوئ چې کله تاسې ډیټا چې دی ټیبل ولري، چې ډیټا مونږ سره هیډینګ ولري. نو دا ما اوکې کړی دی ځای نه. نو دا چې کله د دې سره دا یو پراپرټي د ډیزاین په نوم باندې یو ټیب را څرګندېږي چې دا به مونږ انشاءالله چې دلته په دې ځای کې د خپله د دې ټیبل سره وایو. اوس چې دی دلته راشي د دې ځای نه او دا چې دی د دې ځای نه دا ډیزاین مې نه دی خوښ، زه غواړم چې یو بل ډیزاین راوالم. دا یو ډیزاین نو تاسې وګورئ چې دا ډیزاین زموږ په دې ډیټا باندې څه شو اپلای شو او راغی. بیا چې دی دلته زه راځم د دې ځای نه ما په دې ټیبل فارمیټ ایز ا ټیبل کلیک کړ. نیو ټیبل سټایل. نیو ټیبل سټایل نه مطلب څه دی چې مونږ د خپلې خوښې مطابق یو ډیزاین وکړو. که زه ورته ووایم چې زما همدغه یو سټایل خوښ دی، همدې نوم شو چې ټیبل سټایل 1. او نو تاسو چې دی د دې ځای نه به دا به سیټ از ا ډیفالټ ټیبل سټایل فار دیس ډاکومنټ، همدې ډاکومنټ دپاره راته راکړه. او د دې ځای نه چې دی تاسو به راشئ د دې فارمیټ بټن باندې به کلیک کوئ. د فارمیټ بټن سره به چې دی تاسو بولډ، ایټالیک، انډرلاین هر رقم چې اخلئ تاسو اخیستی شئ د دې لارې نه. که تاسو راشئ د دې ځای نه به موږ راشو اوس په دې ځای کې بارډرس ته. بارډرس چې دی زه ورته وایم چې ما ته دغه یو بارډر راته راکړه او د دې بارډر کلر ما ته داسې راکړه. نو دا آوټلاین باندې تاسو کلیک کړئ چې دی موږ ته چک چاپېره دا قسې آوټلاین راته راکړي. که تاسو ان سایډ اخلئ نو ان سایډ هم اخیستلی شئ. ان سایډ ته چې دی تاسو هم کلر بدلولی شئ چې راشي د دې ان سایډ کلر داسې شو، آوټ سایډ کلر یې داسې شو. اوس فل ته راشه، په فل کې چې دی فل افیکټ ته راشه. د دې ځای نه چې دی زه 2 کلر چې دی استعمالوم، یو دا کلر ما راواخیسته او یو چې دی دا سور کلر. نو د دې لارې نه چې دی دا به زه انتخاب کړم، دا مې هم اوکې کړو او دا مې هم اوکې کړو. اوس چې دی موږ سره په دې ځای کې دا سټایل را نغی. خو ولې کله چې موږ راشو فارمیټ ایز ا ټیبل ته نو دلته چې دی موږ وګورو موږ سره چې دی دلته دا زموږ خپل ډیزاین راغلی دی. چې زه په دې باندې کلیک کړم نو موږ سره چې دی یو په یو باندې په دې باندې دا ډیزاین اپلای کېږي. که زه راشم دلته اوس غواړم چې د دې دا کلر چې دی لږ سپین کلر کې واخلو چې د دې دا سور کلر سم نه ښکاري. نو په دې باندې به تاسو رایټ به کلیک کوئ، په دې سټایل به ودرېږئ او رایټ کلیک کوئ، موډیفای ته به راشئ. د دې ځای نه به چې دی تاسو بیا راشئ دلته په دې فارمیټ باندې به کلیک کوئ او بیا به راشئ تاسو د فونټ ته. په فونټ کې به چې دی تاسو راشئ دلته چې دی د دې ځای نه به دا وایټ کلر دا به استعمال کوئ. د دې ځای نه وابه اخلئ او دلته چې دی اوس موږ سره په هماغې ځای کې چې دی دغه ډیزاین چې و دا راغی. زه راځم دې ټیبل ایز ا ټیبل سټایل ته راځم چې د دې ځای نه زه ټیبل ډیزاین وګورم. بیا راځم چې د فارمیټ ایز ا ټیبل ته. په دې ځای کې چې د پیوټ ټیبل هم چې د موږ به وخت سره د خیر سره په انزرټ ټیب کې چې د موږ به دلته پیوټ ټیبل وایو. د هغې د ډیزاین دپاره به بیا موږ خپله ټیبل ډیزاین کو هغې ځای کې. نو اوس زه راځم دلته چې د موږ سره دا چې شو دا موږ سره ټیبل ډیزاین درس چې موږ ویلي. که ستاسو د دې ځای نه مثلا هر ډیزاین خوښ وي صرف کلیک پې وکړئ، تاسو ته چې دی هغه اپلای کېږي پې راځي.
که زه غواړم چې دلته راشي اوس دې ځای نه دې ځای کې به چې دی زه به سیل سټایل ګوره ته کله دا انتخاب کوم د دې ځای نه بیا به شم ډیزاین ته کنورټ ټو رینج باندې به کلیک کړو چې دا بېرته خپل عادي حالت ته راشي یعنې موږ سره چې دی دا د ټیبل نه ووځي. اوس راځم غواړم چې دلته زه د خپلې خوښې مطابق چې دی نو زه خپل ډیزاین وکړم. هغه ډیزاین به موږ څنګه کوو؟ زه راځم چې دی د هیډینګ ته زه وایم چې ما ته په دې کې یو سیل سټایل راکړه داسې یو سټایل او بیا چې دی زه به راشم د دې ځای نه دلته چې دی زه به سیل سټایل کې به راشم د دې ځای نه به آوټ پټ په نوم باندې دا سټایل والم او د هغې نه وروسته چې دی زه به دغه لاندې دوه روګانې چې دی دا به زه انتخاب کړم او دې ته چې دی زه به داسې یو بل سټایل واخلم نو دا زموږ سره یو سټایل شو. که زه خپل یو سټایل جوړوم نو خپل سټایل به څنګه جوړوم؟ د هیډینګ دپاره بیل سټایل، د باډي دپاره بیل سټایل او د مثال چې دی د ټوټل رو دپاره به زه بیل سټایل څنګه جوړوم؟ زه به دلته ورته ولیکم چې دا ما سره چې ده ټوټل رو ده. ټوټل رو دپاره چې دی تاسو به دلته ولیکئ ټوټل او د دې ځای نه چې دی زه به دا په دې کې را جمع کړم او دې ته به زه هم یو بارډر چې دی د دې ځای نه به ورته یو بارډر ورکړم د دې ځای نه نو دا چې دی ما سره په دې ځای کې راغی. زه غواړم چې دې ته چې راشم سیل سټایلز ته په دې ځای کې چې دی نیو سیل سټایل باندې به زه کلیک کړم دغه ټیک مارک چې دی دا به تاسو ټولې چې کوي دا به تاسو آف به کوئ یعنې دا ټیک مارک به ترې نه لرې کوي. دلته چې دی زه به ورته ورکړم چې دا زموږ چې دا زموږ هیډینګز دی هیډینګز او په دې فارمیټس باندې به چې دی تاسو کلیک کوئ بیا به راشي تاسو دلته الایمنټ ته دا به په سنټر کې واخلئ او ورټیکل به هم په سنټر کې به والئ. فونټ ته به راشئ بولډ اټالیک انډرلاین اخلئ نه اخلئ د دې ځای نه چې هر رقم ډیزاین ستاسو خوښوي. کلر یې څنګه اخلئ؟ زه وایم چې ما ته کلر داسې پکار دی انډرلاین ډبل انډرلاین پکار دی سیز 14 پکار دی او د دې ځای نه چې دی زه به راشم دلته به دا انتخاب کړو د دې ځای نه او بیا چې دی دلته به تاسو بیا راشئ کلر ته په دې ځای کې دی فیل ته او په فیل کې چې دی که تاسو ملټیپل کلر ورکوئ یعنې 2 کلر ورکوئ نو 2 کلر هم موږ د دې ځای نه چې کولی شو اخیستی شو راوستلی شو. دا مې مو کېکړو دا مې مو کېکړو. اوس چې دی دلته راځم بیا د دې ځای نه بیا یو نیو سیل سټایل اخلم د باډي ټیکس دپاره نو دا چې دی تاسو به د دې ځای نه چې شی کوئ دا ټیک مارک به ختم کوئ او زه راځم چې دی د دې ځای نه زه د باډي ټیکس چې دی دا د باډي ټیکس دپاره یو سټایل علم دا ما د دې ځای نه چې کو انټر کو دلته چې دی زه پیټرن کلر علم. پیټرن کلر مطلب دا دی چې زه دقسې په دې شکل سره دا اخلم او دې ته چې دی تاسو هر رقم ډیزاین ورکوئ د دې ځای نه دا ډیزاین ورکولی شئ او دا ما اوکې کړو. اوس راځم چې دی لاندې ټوټل رو دپاره یو ډیزاین جوړوم د دې لپاره به تاسو بیا راشئ نیو سیل سټایلز ته او په دې کې چې دی صرف دغه ټیک مارک چې دی دا زه اف کوم بندوم د دې ځای نه او غواړم چې خپل ډیزاین خپله وکړم د دې ځای نه څنګه ډیزاین به زه کوم دلته که زه راشم دلته دا نیم ورته ورکړم زه به ورته ووایم چې ټوټل رو دپاره او دا ما انتخاب کراله فل افیکټ ته راځم د ټوټل رو دپاره صرف زه چې دی دقسې په دې شکل سره چې دی زه یو سټایل یو ډیزاین علم داسې یو ډیزاین او دا ما اوکې کړو او دا مې هم اوکې کړو. اوس راځم دا په دې ټیبل باندې څنګه اپلای کوم؟ صرف تاسو به هیډینګ انتخاب کړئ را به شي دلته به چې دی هیډینګس واخلئ او بیا چې دی د دې ځای نه به زه راشم دلته چې دی ټوټل رو به پرېږدئ تاسو او ټول لیبل به انتخاب کړئ د دې ځای نه چې دی زه به راشم دلته باډي ټیکس چې دی ما په دې شکل اخیستی و او اوس چې دی ټوټل رو چې دی زه به راشم او ټوټل رو چې دی ما په دې شکل سره اخیستی و راغلی و. زه راځم دلته چې دی کلیک وي که د دې ځای نه بیا چې دی دلته رایټ کلیک موډیفای ته تاسو راشئ او بیا فارمیټس ته راشه د دې چې دی تاسو به راشئ دا کلر چې دی د دې ځای نه به دا سیز به هم کم کوي او دا کلر چې دی دا کلر به تاسې د دې ځای نه وایټ کلر به والو یعنې سپین کلر به د دې ځای نه والو چې دا موږ سره په دې ځای کې لږ ښه ښکاره شي او صحیح راشي نو د دې ځای نه چې دی موږ سپین کلر په دې کې یوز کوی شو. که د ټوټل رو دپاره تاسو ایډیټ کوئ رایټ کلیک کا بیا راشه موډیفای ته په موډیفای کې به تاسو فارمیټس ته راشئ او دلته چې دی تاسو هم وایټ کلر واخله او بولډ والا د دې ځای نه دا اوکې کوئ او دا هم اوکې کوئ. اوس چې که تاسو دلته راشئ دا انتخاب کوئ اوس په دې باندې کلیک کړه نو ټوټل رو چې دی موږ سره خپل یو کلر چې دی واخیسته نو دا چې دی موږ سره په دې ځای کې د ټوټل رو خبره وه. که زه راشم یو نیو فایل ته او وغواړم چې په دغه ټیبل زه په دې نیو فایل کې استعمال کړم نو دلته موږ سره دا نشته دی. د دې لپاره به چې دی تاسو یو سوال دلته پیدا کېږي چې یو تاسو څوک پوښتنه کوي چې دغه سټایل ماته په دې شیټ کې راکړه نو دې شیټ کې چې دې فایل وربک کې راکړه نو دې کې نه راځي. د دې لپاره به تاسو دا فایل ثبت کړئ
چې کله هم دا فایل ثبت کو اوس ما سره دا فایل ثبت دی د دې لار نه به راشم دلته به وګورم یو فایل نیو فایل علم او دلته راځم وګورم چې ما سره په دې ځای کې سټایل راغلی که نه نو تاسو به راشئ دلته مارج سټایل ته به راشئ نو دا وګوره د دې ځای نه لیکلي دي چې ټیسټ فایل هغه کوم فایل چې ما صف کړی دی هماغه ما سره جیب کو راغلی که زه پې کلیک کړم اوس که د دې ځای نه زه راشم مثال دا زما ټوټل رو شوه نو د دې لپاره به تاسو راشئ دلته چې دی دا هیډینګ شو زمونږ او دا چې دی دا زمونږ باډي ټیکس شو باډي او دې نه لاندې چې دی دلته مثلا زه به راشم دا زما ټوټل رو ده چې مخکې مې ورته ویلي چې دا ټوټل رو شوه نو دا موږ په دویم ډاکومنټ کې هم استعمالولی شو نو دا موږ سره چې دی د فارمیټ از ټیبل او سیل سټایل درس و هیله ده چې تاسې دغه درس ښه ځان سره زده کوئ ویې ګورئ او فایده ترې نه واخلئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کېږدئ تر څو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي د الله په امان ښه وخت ولرئ